د یو ملګري د مشکلاتو د حل په بهانه د پوهنتون تر ادارې لاړم. د پوهنتون د اداري کارمند سره تر روغبړ وروسته مې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرې پیل کړې. هلته ورسېدو او د انتظار لپاره یو اړخ ته منتظر پاتې شو. د لږ انتظار پس د ادارې په کوټه کې کېناستو. زه او ملګری مې په خپلو کې د ورځنیو چارو په بوختیا غږېدو. ډلې ډلې نجونې راتللې او ادارې ته یې د خپل خزاني سمستر د فیس د ورکړې ځانونه خلاصول. یو وخت د نجونو تعداد زیات شو او موږ خپل ځایونه د هغوی د ناستې لپاره پرېښودل او ګوښه مخامخ دوی ته کېناستو. یوه نجلۍ چې تر ډېره منتظره وه خو د نورو ګوښه هم نه وه. ملګرو نجونې یې خپل فیسونه اداري کارمند ته ورکړل، خو لا یو په بل پسې تر 20 نجونې تلې راتلې. خوارکۍ هر چاته نوبت ورمخې کوه او هغه به شاته کېده. موږ یې د زړه څه خبر وو. یو څو نجونې پاتې وې چې هغې د خپل زړه خبره اداري کارمند ته څه داسې وکړه: مدیر صاحب، ما خو لا فیس نه دی راوړی. د امتحان تر منځني کېدو یا نیمایي کېدو به خپل فیس تاسو ته راوړم. مدیر صاحب موسکی غوندې شو او ورته یې زیاته کړه: موږ دې لا ننني امتحان ته نه پرېږدو. ته لا وایې چې د امتحان په نیمایي کې به درته فیس درکړم. خدای شته، تر ما د مخه زما ملګري وویل چې وخت دا وګوره. زړه کې مې ډېر څه وګرځېدل او خپله چوپتیا مې غريو نیولې وساتله. ملګري ته به مې زما څېره څنګه ښکاره کېدله، خو په زړه سخت مات شوم. محصلې نجلۍ د پښو په ګوتو د ادارې له قالینې ګرد پورته کړ او مخ په طرف د صنف ولاړه. خدای خبر له کومې بلې داسې پیښې سره به مخ کېږم چې دا کیسه راڅخه پرې هېره شي.